अस्सलाम वालेकुम। زما نوم محمد نعیم دی. زه د افغانستان اوسیدونکی یم او خوږیاڼو ولسوالۍ. خلک خواهشمند دي، بالکل دا صحیح خبره. خو نن سبا چې د ویزو کم ایشو مسله ده که نه، نو هغې د وجې نو ډېر خلک اندې انتظار کې دي که نه. د اول زه خپله ما 3 ځل ویزه جمع کړه، ریجیکټ شوه. نو همداسې هر رور هر دغه مشکل کې د افغان ویزې د وجې غواړي چې راشي د چکر وي او جامې واسي په پېښور چې کوم لباس د هغه انجوای کړي، استعمال کړي، جوړ کړي او لاړ شي. ګنډي لیګو ورته هر ملک ته لیګو یا هلته خپل کم کس یې هغه ته جامې جوړې کړو 100 200 300 بیا ورته ښې ښکلې پیک، نو بس هماغه افغانستان دغې باندې هلته بار ملک انګلینډ شو، فرانس شو، داسې مختلف، استرالیا شو، جرمني شو، ټول لکه افغانستان نه چې کوم کار راته او 100% د اغیزه کړې ده یاره کم شوی دی. لکه څونه لکه ډېر به خو لکه افغانان به چې راغلی که نه، نو موږ ته لکه ارجنټ جوړې چې کوم ورته وایي که نه، نو 15 به هم رالي، 10 به هم رالي، 15 به هم رالي، داسې ورځې که نه. نو هغه شی اوس نشته لکه مخکې به چې کم و که نه. ولې نشته؟ نو هغه ترخم د وجې، ویزو د وجې 100% اثر یې کړی، تقریبا 70-80% د اثر یې کړی. لکه 70-80-50% د ګاګ ستاسو د افغانستان جلوه دې سیټ نو دا ولې دا ترخم د ویزو د وجې نه ولې به دلته جامې ګنډلې خیاطان فردم دا وکړه چې پېښور لباس خو فرض مشهور دی که نه، لکه خوراکونو ترڅنګ لباس هم مشهور دی، لباس داسې مشهور، سپلۍ شوه، جامې شوې، داسې مختلف شیونه دا مشهور دی. او دا راته وایي چې هغه څنګه ده ګراني په اثر کړی؟ یاره ګراني اثر کړی دی نسبتا ډېر، تقریبا 50-50. موږ به چې کم بوکرم په 50-60 هزار اخیستو، اوس په 20 باندې هم نه ملایي. لکه 13 کلونو نورو کلونو کې به یو سړي 3 جوړه جامې کولې، هغه خلک اوس هم 3 کوي که نه، که کم کړي مخکې به خو کم سړي به چې 4-5 کولې، هغه 2 جوړو ته راغلی دی. هغې کې هم راسره سختیانې او چیټ چاټ دی.